کې زمونږ یوه ډاکټره خور ده هغې ترتیب جوړ کړی دی چې دا ریټایر میجر قلندر شاه لور ده او دې نه مخکې هم 250 کسانو ته د تقریبا دا راشن په ټول وزیرستان کې ارینج کړی و او اوس یې بیا هم په 300 نه بره کسانو ته دا راشن ارینج کړی دی او مختلفو کلیو ته مختلف تعداد سره میلاو شوی دی او څه ته زنه ته میلاویږي مونږ سره هم رابطه وکړله چې ایدکو خدیو خدریو سیمانو کې چې کوم غریبانان دي یتیمان دي کونډې دي د دې لیست راکوي نو ما د وزیرستان روشني ویلفیر سوسایټي ټوټل ټیم سره رابطه وکړله او دوی لیسټونه راته تیار کړل او بیا مې ویریفای کړل چې څومره غریبانان وي په دا علاقه کې هغې نومونه مې ورکړل. او دې پروګرام کې چې کوم د مخیر حضرات یعنی دا چې کوم دا پیسې را لېږلې او هغې په ذریعه باندې ټولو خلکو ته چې کوم دی راشن ورکوي څه د 300 د بره کسانو ته چې کوم د راشن تقسیم شو. په دې باره کې زه ډاکټر صاحب چې کوم دا او رحمت الله صاحب او طارق صاحب او د ټیم چې کوم دا ډېره شکریه ادا کوم چې داسې قسمه د غریبانو لپاره چې کوم دا دوی کار وکړو او راشن یې تقسیم کړو. چې کوم فوډ آیټمز یې مستره یوا د دونې تروړه چا 20 کېجی دو و د 15 سره غړې ډبای دا 15 سره چینی دو 15 سره اوریجه دی و 15 سره دال و ور سره جمع شری بوتل دا رمضان پیکیج و د خلکې د پورا او دولته کس کا چې کیم دغه سپرویژن یې کو دا خلک چې کیم د ډیسټریبیوشن کو دولته رحمت الله صاحب دا طریق صاحب دا هغه د فیملی ممبرز دي چې کیم دا کنه دغه خلک ته دی دغه شای چې کیم دا کنه په خپل لوسه بندي ورکوي او میر د نره خلک نه دا توقعات لري چې بینګ یوا فیمیل چې هغه دا احساس لري دا درد دا ور سره چې د وزیرستان خلک په ضربیات په چې کیم دا کنه ډیر زیات متاثر شوی دي او ای باوجود چې کیم یوا فیمیل لو و دې سره دا احساس تا چې مثال د خلک امداد کو دا صرف نه چې فوډ آیټمز بلکې په سوي سټوډنټس چې هغه د فاینانشلی چې کوم دا کنه سپورټ کوي په مختلف سکولونو چې کوم دا کنه سبق وي او د امریکا نه چې کوم دا پیسې تر لري نو میستا په چار دو چې خاص کر چې میر داسې مخیر حضرات چې هغه مثال زړی غوړي چې میر په دغه کار خیر چې کوم دا حساب وکړي په چار دو چې هغه کمی سره وي کو د بلې داسې غاسره ادارې سره چې هغه ویلفیر سوسایټي چې سره رابطه وکړو ودانګي د غریب خلک امداد وشي. روشنی ویلفیر سوسایټي په تربند دی قیمت حق دورې کسونه ته دا راشن ورکوي او میش چې قیمت دا ډیره ښه خبره ده او ډیره د پراود خبره ده د میش لپاره چې یوه وزیرستاني چې په هزارها کیلومتره د وزیرستان نه وریا ده هغې سره دا احساس ته د غریبانو چې میش په علاقه شي که نه اسه غربت ته اوس په مقام باندې چې قیمت لاک ډاون شوي ده چې مزدوري نشته دا چې کوم کسانو ته موږ د راشن پرووایډ کړو که نه د هغه کسان وي چې هغې بې ریډۍ چلولې پرنا باندې مین خو تیارونه نه یریږم زه پیمان په ګناه نه یم خو پې نه غاوره کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا به خاوره کېږم زه د باد یوه چپه یم